په یو مقامي حال کې د پیرامیډکس اسوسییشن له اړخه د یو ظهراني اهتمام وشو چې پکې د مرکزي تنظیمي تاجران ظاهر شاه ګروپ صوبایي جنرال سیکرټري ظاهر شاه خان د پرایویټ پیرامیډکس اسوسییشن صدر ډاکټر یونس ممن د دواړو اتحادیانو صدور سیکرټریان ایگزیکټیو ممبران ایگزیکټیو ممبر اکیلا سنبل او د میډیا نمائندګانو په ګڼ شمېر شرکت وکړو. په سټیج باندې ناستو دواړو اتحادیانو یو بل سره د خوشحالۍ اظهار وکړو. مقررینو په خپل خطاب کې یو بل سره مکمل د تعاون یقین دهانې وکړې او د مردان د ترقۍ او خوشحالۍ دپاره په اتفاق د کار کولو عزم وکړو او وی ویل چې موږ به په هر فورم د یو بل سره ملاتړ ولاړ یو. په دې موقع د وومن چیمبر ایگزیکټیو ممبر اکیلا سنبل هم په خپل خطاب کې وویل چې دا د ستاینې وړ دی چې نن د مردان د ترقۍ خوشحالۍ دپاره په یو سوچ دلته راغون شوي یو او هغه ورځ لرې نه ده چې مردان چیمبر به یو اعلی مقام لري. پرایویټ پیرامیډیکل اسوسییشن چې کوم دی سالانه کنونشن وشو. پرایویټ پیرامیډیکل صدر چې کوم دی یونس محمد صاحب چې کوم دی نو موجود دی. د اوملیدل چې په ګډ شمیر چې کوم دی د برادری چې کوم دی نو پکې شامل و. نن چې کوم دی نو صوبایي جنرال سیکرټري ظاهر شاه خان دی او د یونس محمد صاحب دی په سربراهۍ کې دا کنونشن وشو. ډېر په ګڼ تعداد چې کوم دی نو تاجر برادری موجوده وه. موږ په دې کنونشن باره کې د دې نه چې کوم دی نو د تپوسونه کوو. السلام علیکم. خو زه د پښتو نیوز تاسو د میډیا د ورونو او بیا نور چې کوم څونه پورې میډیا والا راغله د هغې ټولو ډېر مشکور او ډېر شکرګزار یم. د دې مقاصد دا و چې زمونږ د پیرامیډکس چې کوم دا یونین نو دا د پاکستان د هندوستان په تاریخ کې په لومبنۍ سطح باندې دا یو جذبه وه چې ما سره د خپل ټیم د هغې یو ایفرټس و د هغې یو اتفاق و یو اتحاد و په یو معمولي انداز کې هغه چې کوم دی را څرګند شو. هغې له الله رب العزت په کال یو نیم کې دون وجود ورکړ چې زما یونین زما پیرامیډکس د ضلعي ډسټرکټ په سطح باندې د 5,90,000 رجسټرډ چې کوم دی پیرامیډکس دا ما سره دي. دا نننی چې ما کوم شمولیت د تنظیمي تاجران د ظاهر شاه ګروپ سره وکړو د دې مقاصد دا و چې د هر یو څیز دپاره یو رهنمایي پکاري یو رهبر پکاري یو مشري پکاري. نو هغه نن سبا ماشاءالله په یو ایماندارۍ طریقې سره په یو هانس طریقې سره د ظاهر شاه صاحب په نوم باندې دا یو ګروپ ته د هغې سره ما شمولیت وکړو. دا به راتلونکي ټایم کې زما سره چې کوم دی څنګ په څنګ انشاءالله ولاړي. زما د پیرامیډکس چې څه قسم څه پرابلم څه مسایل راځي نو انشاءالله ظاهر شاه ګروپ په ما سره भरपूर تعاون د ډسټرکټ په سطح او بیا د KPK په سطح او بیا د کنټري په سطح انشاءالله کوي. ګرانو کتونکو تاسو د صوبایي جنرال سیکرټري ظاهر شاه خان دی تعریفونه کوي مرکزي تنظیمي تاجران نو د هغې نه موږ هم تپوس کوو چې څنګه دوی راغلل دې ګروپ ته او دوی ستاسو په لاس باندې شمولیت وکړو. سلام علیکم. شکریه ادا کوو چې هغې نن د مرکزي تنظیمي تاجران ضلع مردان تمامو ذمه دارو ملګرو په هانر کې د ظهرانې پروګرام کړو چې هغه ډېره پروکار تقریب و. او نن حقیقت خبردار چې دا زمونږ ملګري خو زمونږ کلک ملګري دي د مرکزي تنظیمي تاجران ضلع مردان په پلیټفارم باندې دی خپل کردار موږ سره وختن فوختن ادا کړی دی. نن دی باضابطه یو ډېر غټ فنکشن وکړو چې په هغې کې دی د خپل ضلعي غونډ چې څومره دی یونټي راټول راغوښتي وو او د دې د اعتماد اظهار د مرکزي تنظیمي تاجران ضلع مردان په دې پلیټفارم باندې اثر په دې یوه توګه دی چې دلته کې په حقیقتي معنو کې د تاجرانو د بهترۍ دپاره خبره کېږي. په حقیقتي معنو کې د تاجرانو د مسایل حل کېدو خبره کېږي او په ډیمني ځل باندې د مردان ضلع مردان تمامو دکاندارانو تمامو تاجرانو دا خبره محسوس کړله چې کومه ډله کوم ګروپ او کومه ملګرتیا زمونږ ده نو هغې دا محسوس کړه چې د دې ډلې او د دې ګروپ سوچ د دې چې کوم هلې ځلې دي هغه صرف او صرف د تاجر د هغې د کاروبار د فروغت دپاره دي د هغې د کاروباري مسایل حل کېدو دپاره دي. همدغه وجه وه چې د پرایویټ پیرامیډیکل اسوسییشن د ډېرې غټې څانګې د ډېرې غټ ګروپ د ډېرې غټې ډلې
هم زمونږ د ګروپ زمونږ د ډله باندې اعتماد اظهار وکړو. ما یوسف جان له اجازه راکې د خپل کیمرمین شهاب سره پښتو نیوز مردان.